والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الورى أفضل الأنبياء محمد المصطفى عليه من التسليمات أقدمها ومن التحيات أكملها وعلى آله وأصحابه البررة التقى والنقى وعلى أوليائه السائرين هم نجوم الهداية في القدس والعلا وبارك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على اللهم سيدنا صل على محمد وآله كما كمالك كمالك وعدد كماله زمان معزز وحكم مسلمان الله تبارك وتعالى دا حسن أدب أو كمال أدب توفيق من تاسكر ترى نصيب دا آيات كريمة جستا سورة بما تلاوت إله العالمين فدي آيات كريمة کی دا حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک منکر صحابہ کرام خاصتا آمین وقتا سے طول مسلمانان تعامدا دخوف پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مبارک ادب خیر دعوی سرق دعا مناسب و شایان آداب و تذکرہ کئی کم چد شان رسالت معاف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرا بکار ہے دا موضوع میں سے کسیم تراغلا چه ادب دے نبی کریم علیہ السلام مبارک عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممداد ایمانیات دا ایمان سر تعلق و تڑاو دے منگوتا سے پداسی و زمانہ دا فتنہ کی جون کرو داسی و دور کی موسیقو چه مختلف دسائس او دا ہر کڑخنا حملی وذات دا نبی کریم علیہ السلام و صفات دا نبی کریم علیہ السلام مبارک بانی روانی سوچ و فکر ملاو چه دا عام مسلمانان لورونا اذهان معتقدات عقیدی خرابی نشي نو د هغې د تحفظ دپاره څو خبرې د آدابو د رسول الله علیه السلام مبارک د هغې د شان د هغې د آثارو پورې چې تړاو لري هغه عرض کول غواړم نبی اکرم صلی الله علیه وآله وسلم مبارک د الہ العالمین محبوب دی د الله تبارک وتعالی د ټول کائنات ته رحمتا للعالمین راغلی شوی پیغمبر دی داوی شان او عظمت دومره لوی دی که دا ټوله هستی د کائناتو داغی مدح سرائیو کی تعریفو کی اوصاف جمیلے بیان کی داغی ذات شریف وصفو کی صفات بیانو کی داغی آثار طیبہ داغی خصوصیات و تاثیرات بیان کی دا کائنات داغی بیان عاجز دی صرف منگا دخپل معتقداتو کی جوڑا
اسرائیل د نبی کریم علیه السلام مبارک باندې یوه شرحه لیکلې هلته فرمایي چې دا کوم صحابه کرامو او غیر صحابه کرامو تعریف او اوصاف د نبی کریم علیه السلام مبارک بیان کړي دي دا یې علی وجه التمثیل بیان کړي کله یو صحابي داسې وایي وی د نبی کریم علیه السلام د مخ انوار او رڼا داسې وه لکه د سپوږمۍ په شان بیا یو صحابي وایي نه د مخ رڼا یې داسې وه لکه لمر بیا یو صحابي وي دومره لمعان او دومره تجلا پکې وه لکه تورې چې د تیږې نه راوباسي او څنګه برېښي داسې شعاع په مخ مبارک د نبي کریم علیه السلام مولا علی قاری فرمایي دا څومره بیانات چې صحابه او غیر صحابه کرام کړي دي دا یې علی وجه التمثیل بیان کړي حقیقت د محمد عربي صلی الله علیه وسلم بغیر د اله العالمین د بل چا ته معلومه نه دی دارنګه یو قول علامه عبدالعزیز دبار رحمت الله علیه په خپل کتاب الابریز کې هم کړی دی بهر تقدیر عکس ودا کو چې د نبی کریم علیه السلام دا ذات بابرکات او دا شخصیت فی شرافت دا زمون د فکر او د درک او د عقل او د علم نه اوچت دی من صرف د حصول د برکت دپاره د هغې وصف بیانو او علت موجبه دا دی چې موږ د عام مسلمانانو وروڼه دې ته د ادب طریقه وښایو او د بېادبۍ نه یې بچ وساتو د دې خبرو نه یې بچ کړو که یو سړی داسې وایي چې زما د ذات د نبي کریم علیه السلام سره څه کار نشته اړو ذات یې منم نه لہذا په حیثیت د رسالت یې منم او بس د هغه د آثارو سره مې څه تعلق نشته آثار یې نه منم د هغه د شان او شوکت سره مې څه تعلق نشته هغه نه منم د هغه د نسب سره مې څه تعلق نشته نسب یې نه منم نو هسې نه د عوامو نه دوکه نه شي چې ګویا دا لیکه او صحیح خبره کوي نه دا خبره غلطه ده نو په دې وجه مې د ادب موضوع اختیار کړه چې ادب ساتل دا یو امر مهم دی او د ایمانیاتو د جملې نه دا کوم آیت کریمه چې ما ستاسو د وړاندې تلاوت دا د سورې حجرات یو آیت شریف اله العالمین صحابه کرامو ته خطاب کوي یا ایها الذین آمنوا ای ایمان والاو لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی تاسو د خپل اواز او غږ مه اوچتوئ باواز مبارک د نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم مبارک باندې کومه نکته چې ډېره د خوند نه ډکه په دې کې پرته ده هغه دا ده چې رسول الله علیه السلام اله العالمین ته ډېر محبوب دی چې کله یو شخصیت او ذات بابرکت اله العالمین ته ډېر محبوب شي نو د خپل محبوب ادا د خپل محبوب انداز د خپل محبوب خبرې د هغې سکنات او حرکات دا ټول ورته محبوب وجه د محبوبیت یې هم دا ده چې د نبي کریم علیه السلام مبارک چې څومره انداز مبارک دی که هغه د گفتار دی که هغه د رفتار دی که هغه اخلاق فی برکات دي دا ټول اله العالمین یو حیثیت د عبادت یې ورته ورکړی دی که موږ دا پیروکار جوړېږو نو په هغې اله العالمین موږ ته ثواب او اجر راته راکوي ځکه اله العالمین ته محبوب دی او ګورې دا عامه قاعده او قانون هم دی په دې دنیا کې تاسو لږ تپوس وکړئ چې یو انسان بل ته ګران یو څوک یې خوښ وي د هغه لباس به ورته خوښ وي د هغه هر انداز به یې خوښ وي دا د مینې یو راز دی د اله العالمین د خپل حبیب سره نو د اله العالمین دا په اوچت اواز خبرې کول د نبي کریم علیه السلام مبارک سره خوښې نه وي نو صحابو ته خطاب وکړو چې ای صحابو ای ایمانداران تاسو زما د حبیب سره د خبرو کولو چل زده کړئ او د هغې ادب زده کړئ
داسې خبرې نبي کریم علیه السلام سره مه کوئ چې په خبرو کولو کې ستاسو آواز د نبي کریم علیه السلام مبارک په آواز طیبه په غږ مبارک باندې اوچت شي. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبي، آواز مو پورته کوئ. صحابه رضوان الله علیهم اجمعین اهل لسان هغوی په قانون د عربیت باندې پوهېدل، هغوی په قرآن باندې ښه پوهېدل. تاسو آواز مه پورته کوئ. صحابو ادب زده کړو، ټول صحابه کرام ادب شو. یو صحابي مبارک ثابت بن قیس بن شماس رضی الله عنه مبارک دی. هغه مسجد نبوي شریف ته ناراضي. مسجد نبوي شریف د هغه نه پاتې شو. نبی کریم علیه السلام مبارک عادت طیبه دا و کله به چې یو صحابي مبارک جمع ته رانغی، جومات ته به رانغی، تپوس به یې کو فلانی نه ښکاري، کوم ځای دی، ولې نه راځي، څه عذر لري. که بیمار به و نبي کریم علیه السلام به تپوس ته ورته، که تجارت ته سفر ته به تللی و دعا به ورته کوله. صحابه کرام ورته وایي اخو په کور دی، وایي تپوس یې وکړ. تپوس یې ترې وکړ حضرت ثابت تاسو نه راځئ، نبي کریم علیه السلام ستاسو پوښتنه کوي. وی زه نه راځم، علت دا دی زما اواز ډېر خلقتن اوچت دی او الله رب کریم فرمایلي چې لا ترفعوا اصواتکم، تاسو په اوچت اواز زما د حبیب سره خبرې مه کوئ. نو زه د دغه وجې نه راځم چې زما نه بېادبي ونه شي. نبي کریم علیه السلام ته خبر راورسېد، فرمایي تاسو یې راوغواړئ. یاره کله چې حضرت ثابت بن قیس راغی او د نبی کریم علیه السلام مبارک سره یې کومه د ادب طریقه اختیار کا او څومره په نرم او آهسته آواز باندې خبرې وکړې. نبی کریم علیه السلام ورته فرمایي ارفع من صوتک قلیلا، لږ په اوچت آواز خبرې وکړه. صحابه کرام یو د ادب منظر اله العالمین ته وښودو چې ربه ستا حکم مو منلی، ستا حبیب د عظمتونو والا دی، هغه واقعا واجب الاحترام دی، واجب التعظیم دی. د اله العالمین دا منظر د صحابه کرامو ډېر خوښ شو. حضرت جبریل راغی، دا آیت کریمه راوړ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول الله اولئک الذین امتحن الله قلوبهم للتقوى. اله العالمین د دې صحابه کرامو تعریف فرمایي، مدح او صفت یې وکړ. هغه کسان چې هغوی د ادب خیال ساتي، هغوی په نرمه لهجه او د ادب په انداز د نبي کریم علیه السلام مبارک سره خبرې کوي، دا هغه کسان دي چې اله العالمین د زړونو نه لوښي د تقوا جوړ کړي دي. رب کریم دا زړونه دپاره د تقوا ازمایلي دي. مفسرین په دې ځای کې مختلف توجیحات لري. یوه توجیه چې ډېره حسینه او جمیله ده هغه دا ده چې دوه قسمه خلکو، یو منافقینو او دویم خاص مؤمنانو. د منافقینو دا زړونه به الله ازمایل چې تر قدرې د زما د حبیب سره د مینې او ادب رښتونی دي او په دې دروغ وایي، نو دروغجن پکې ثابت شو، د نفاق په لاره لاړه او رښتوني مؤمنان پکې وځلېدل. هغوی د ادب یو منظر الله ته وښوده. اله العالمین وفرمیل دا هغه کسان دي چې الله یې زړونه ازمایلي دپاره د تقوا، یعنی ادب د نبي کریم علیه السلام د مکملاتو د ایمان نه دی، ځکه په تقوا سره ایمان کمال ته رسي. صحابه کرامو دومره ادب کړی و. د آیت کریمه وروسته اله العالمین فرمایي چې تاسو ولې ادب مراعات کړئ، په اوچت اواز خبرې مه کوئ. د څه دپاره؟ اله العالمین فرمایي تاسو په داسې انداز خبرې مه کوئ لکه په خپل درمیان کې چې کوئ، یو د بل د ادب خیال نه ساتئ، یو بل ته په اسم محضه باندې خطاب کوئ. دا کار به مه کوئ، بلکې که چېرته تاسو د ادب مراعات ونه کړ نو الله فرمایي ان تحبط اعمالکم، تاسو به د خپل اعمال حبطه کوئ، باطل به یې کړئ. وانتم لا تشعرون، او حال دا چې تاسو به نه پوهېږئ چې عمل به د منځه تللی.
زمونږ د اهل سنت والجماعت د معتقداتو یو مسله ده. هغه مسله دا ده چې انسان دوه قسمه اعمال کوي. یو عمل د حسنات د نیکیو او دویم عمل د سیئاتو د بدیو. حسنه په خپل ځای باندې حسنه ده او سیئه په خپل ځای باندې سیئه ده. نیکی ته څوک بدي نشي ویلی او بدي ته څوک نیکی نشي ویلی، ځکه نیکی په خپل ځای نیکی، تاسو ټول په دې خبره باندې پوهېږئ، او بدي په خپل ځای باندې بدي وي. که ته نیکي کوې نو الله تا ته اجر او ثواب درکوي، خو که ته بدي کوې نو تقاضا د عدل الهي دا ده چې تا ته به جزا او عذاب درکوي په آخرت کې. خو داسې نشي کېدلی چې بدي دې نیکي د منځه ووځي، بلکې خبره الټه ده چې ته نیکي کوې نو الله به دې بدي پې ختموي. خو دا د الله فضل دی چې بدي دې نیکي نه ختموي. په دې آیت کریمه کې الله فرمایي دا بیادبي داسې یو بدي ده چې دا ټولې نیکۍ ختموي. عقیده خو مې زده کړه، عقیده مو دا وه چې نیکي بدي نه ختموي، او په دې آیت کریمه کې الله فرمایي چې ستاسو ټول حسنات به حبطه شي، ختم به شي. علما فرمایي هغه شی چې نیکي پې ختمېږي، ستا حج، ستا روژه، ستا تلاوت د قرآن، ستا منځ، ستا ټول عبادات د منځه وړي، هغه کفر دی. الله دې ټولو ته نجات ورکړي. چې کله یو سړی د ایمان نه خلاص شي او دی کافر شي، نو بیا تا ته منځ او اودس او روژې او تلاوت ګټه نه رسوي، دا ټول ختم شي. نو نجات دا په عقیدې پورې تړلی دی. نو صحابه کرام په دې پوهېدل چې بیادبي د رسول الله علیه السلام دا کفر ده، کفر سړی د ایمان نه خلاصوي. ځکه الله فرمایي چې حسنات پرې ختمېږي، او په کوم شي چې حسنات ختمېږي هغه کفر دی، خو هغه عامه سیئه نه ده، ځکه بدي بدي وي او حسنه حسنه وي. نو صحابه په دې پوه شول که موږ بیادبي د رسول الله علیه السلام مبارک وکړه نو ایمان به د منځه لاړ شي. چې کله د صحابي ایمان په بیادبۍ د نبي کریم علیه السلام د منځه نه ځي، نو د دې 14مې صدۍ مسلمان د ایمان ناب د کوم ځای نه راوړی چې ته بیادبي کوه د نبي کریم علیه السلام، د ذات مبارک ګستاخي کوه، د اوصافو جمیلو ګستاخي کوه، د نسب ګستاخي کوه، د آثارو طیبو ګستاخي کوه، او بیا دې ته مسلمان پاتې کېږي. دا ګرانه خبر ده. دا زما نظریه نه ده، دا د عام علماو د اهل سنت والجماعت یو پیشوده مسلک دی. حضرت قاضي عیاض رحمت الله علیه په خپل کتاب الشفاء بتعریف حقوق المصطفى کې فتوا را نقل کړې ده چې څوک په ذات د نبي کریم علیه السلام کې نسبت د تنقیص او نقصان کې، څوک په اوصافو کې نسبت د نقصان کې، څوک په آثارو کې نسبت د نقصان کې، او څوک په نسب طیبه کې نسبت د نقصان کې، دا سړی د ایمان نه خلاصېږي چې هر څوک وي او په هر ځای کې وي. الله دې موږ ته آداب توفیق را نصیب کړي. عرض مې دا کو چې دا یو مهم امر دی، ادب د نبی کریم علیه السلام دا ډېر مهم دی. حضرت قاضي ثناء الله پانی پتی رحمت الله علیه مجلد تفسیر مظهری دی، غالبا سوره احزاب دی. الله تبارک و تعالی فرمایي چې هغه کسان چې څوک اذیت رسوي یؤذون الله ورسوله لعنهم الله، هغه کسان چې تکلیف رسوي الله ته څوک تکلیف نشي رسولی، دلته معنا د مخالفت ده. څوک چې خلاف د الله کوي او څوک چې تکلیف رسوي محمد عربي صلی الله علیه وسلم ته، دا کسان دي چې په دې اله العالمین لعنت کړی دی. قاضي ثناء الله پانی پتی رحمه الله په دې ځای کې لیکي من اذى رسول الله في شخصه او في وصفه، څوک چې نسبت د اذیت او د تکلیف نبی کریم علیه السلام ذات مبارک ته وکړي، حتی تر دې پورې علامه خفاجي رحمه الله، امام شهاب الدین، یو مطرح عالم معروف عالم دی،
بشرح الشفا نسیم الریاض پای کې لیکي وای مراد بیادبی د نبی کریم علیه السلام ته تنقیص د پیغمبر په ذات کې دا دی چې یو سړی کاغونې دی چې ګیرې ډېره غټه وه او مخې ښایسته او تا داسې ویلې چې د ده ګیره خو هم داسې ده لکه د رسول الله ګیره نو ته فکر وکړه چې ایمان نه خلاص شوی دا د ذات پورې تعلق ساتي دا د رسالت او نبوت پورې تړله خبر نه ده بلکې زواج د انبیاو الله دومره مؤثر پیدا کړي دي چې څوک یې بېادبي وکړي هغه د ایمان نه خلاصېږي عرض مې دا کو چې ذات د نبي کریم علیه الصلاة والسلام مبارک محترم دی عند الله کله چې منافقینو تان په حضرت عایشې باندې ولګاو دا قرآني واقعه ده او غلط نسبت ورته وکړه د فحشا صحابه کرام براتل د نبی کریم علیه السلام دلجویي به یې کوله تسلي به یې ورکوله حضرت عثمان راغی نبی کریم علیه السلام ته یا رسول الله تا نه زما دوه تپوسه دي یو تپوس مې دا دی چې دا مچ مونږ کله نه دی کتلی چې ستا په وجود باندې کښېني د دې علت راته وښایه دویم ستا د وجود مبارک دا سوری نشته د دې علت راته وښایه ولې ستا په وجود باندې مچ نه کښېني ولې ستا د وجود مبارک سوری نشته نبی کریم علیه السلام ورته فرمایي وی دا رب کریم په ما باندې غیرت کړی دی الہ العالمین په ما غیرت کړی دی مچ په ګندګۍ باندې کښېني د خدای د غیرت خلاف ته چې دغه ګنده مچ دی بیا زما په وجود باندې کښېني ځکه زما په وجود باندې او دا سوری انسان نه ډېر جدایي کله په ګنده مواضعو باندې پرېوځي د خدای د غیرت خلاف ده علامه صالحي رحمه الله په سبل الهدى والرشاد کې دې دپاره یو مستقل باب وضع کړی دی ډېرو علامو په دې تصریح کړې ده په دې روایت د حضرت عثمان باندې وی دا د خدای د غیرت خلاف دی چې زما په وجود باندې دې مچ کښېني زه راپاڅېږم او خبر کوم نعوذ بالله نعوذ بالله من ذلک حکایت کفر نه باشد او داسې ویم چې ما ته د رسول الله علیه السلام ذات ګرامي نه دی ما ته د رسول الله علیه السلام ذات محترم نه دی او که ما ته خدای نه وی ویلي دا به ما دومره نه دی نه وی که داسې خبر زه وکړمه دا د یو امتي سره مناسبه ده علما فرمایي نازیبنده الفاظ استعمالول په حق رسول الله علیه السلام کې کفر نازیبنده الفاظ استعمالول که ټوله ماجرا درته معاف کړم په دې به دا سړی په خپله معترف وي او زما نه غیر مناسب الفاظ استعمال شوي دي اوس مسله دې ځای ته راغله علماو تصریحات کړي چې نازیبا الفاظ ناشایان شان الفاظ د نبی کریم علیه السلام سره استعمالول دا موجب کفر دی یو چا نه مې واورېدو هغه وایي دا خبرې ما کړې دي خو تاسو زه ژوندی ما نه تپوس وکئ په دې کې تعلیل اسلامي شته دی علامه خفاجي وایي وایي د پیغمبر علیه السلام په حق کې چې کوم جسارت او بېادبي وشي دا به غیر قابل تاویلي او حکم به په ظاهر باندې کولی شي همدا وجه د علماو فیصله دا ده چې بېادبي د نبي کریم علیه السلام که یو سړی قصدن وکړي په فکر او په سوچ کې وي هم دا موجب کفر ده او که یو سړی خطأ او سهوا وکړي هم موجب کفر ده او که یو سړی جدا او هزلا وکړي هم موجب کفر ده په هر اعتبار سره سړی کفر ته بیایي الله دې موږ دغه بېادبیو نه وساتي علامه خفاجي وایي وایي که چا داسې وویل د نبی کریم علیه السلام د شعر مبارک متعلق شعر ویښته مبارک ته ویلی شي او داسې ویلي چې شعیرتون دا یو ویښته ګوټی دی انسان پرې د ایمان نه خلاصېږي که داسې ویلي چې دا یو ویښته ګوټی دی د ایمان نه پرې خلاصېږي نو ته دومره جرأت کوې او دا خبره کوې چې زه سره ذات نه منم راشه صحابه کرامو نه پوښتنه وکړه حضرت انس رضی الله عنه مبارک فرمایي که چېرته یو ویښته د محمد رسول الله زما سره یي دا د دې ټولې دنیا او ما فیها نه ماته غوره دی یو ویښته یو ویښته دا ذات بابرکات سره تعلق نه ساتي دې ته ویلی شي آثار لیکن آثار طیبه د پیغمبر علیه السلام دومره مؤثر و صحابه کرام و بیمارانو ته
اوبو کې د پاره د شفا استعمالو الله به بیماران ته شفا ورکوي. عرض مې دا کو چې ذات د نبی کریم علیه الصلاة والسلام مبارک دا ډېر انور دی، اقدس دی، واجب التعظیم دی، واجب الاحترام دی. څومره عزت چې ما ته میلاو دی تا مؤمن مسلمان ته میلاو دی، دا د محمد رسول الله علیه السلام برکت دی. د دې نه به انکار نه کوئ او بیا ته وایي که ما ته الله نه وی ویلي. لږ سوچ خو پکار دی. ته د پیغمبرۍ مدعي خو نه یې، الله خو چا ته ډایرکټ خبره نه کوي. دا ته چې کوم قرآن ته ناست یې دا هغه قرآن دی چې الله موږ ته فرمایلی، خو په خوله د چا؟ په خوله د محمد عربي صلی الله علیه وسلم. یره چې کوم ته محمد رسول الله قرآن ویلی هغه قرآن دی، او چې کوم ته ویلي چې دا قرآن نه دی هغه قرآن وایه نه دی. دا کوم انصاف دی؟ تا ته الله څنګه ډایرکټ ویلي؟ په کوم ترتیب ورته ویلي؟ حتی تر دې پورې امام ربانی مجدد ومنور الفسانی الشیخ احمد سرهندی رحمه الله فرمایي وی زه رب په دې اساس پیژنم چې رب د محمد عربي صلی الله علیه وسلم. ځکه موږ خو خپله نشو پیژندلی، موږ ته خو دا اله رسول الله علیه السلام را پیژندلی دی. ځکه د رب مصداق په دنیا کې خلکو ډېر څه جوړ کړي. چا به رب نور ته ویل، چا به سپوږمۍ ته ویل، چا به کاڼو ته رب ویل، چا به اور ته رب ویل، چا به ستورو ته د ربوبیت نسبت کا، چا به د ملائکو عبادت کا. لکه تر اوسه هم دا سلسله دنیا کې شروع ده. لیکن الله فرمایي ادعو الى سبیل ربک. ای حبیبه د هغه رب لارې ته خلک راوبله، دعوت ورته ورکړه چې ای حبیبه کوم ستا رب دی او ته خلکو ته معرفي کې، کوم چې ته خلکو ته ورپېژنې هغه رب ده. نو موږ که دا رب کائنات پېژندلی دی دا هم د محمد رسول الله علیه الصلاة والسلام مبارک په دعوت باندې پېژندلی. نو د سوی ادب د بې ادبۍ نه اجتناب پکار دی. عرض مې دا کړو دوستانو چې ادب دا یو جوهر دی، دا د ځان سره کوي. خصوصا حریم د نبي کریم علیه الصلاة والسلام مبارک د دې د ادب خیال وساتئ. امام مالک رحمة الله علیه یو فتوا صادره کړه: من قال ان تربة المدینة ردیه یضرب ویحبس. چا چې دا خبره وکړه چې خاوره د مدینې منورې بېکاره ده، بېخونده ده، دا سړی دې ووهلی شي تعزیرا او دی دې جیلخانې ته بوتلی شي، دی دې په جیل کې واچولی شي چې تر څو دی توبه وباسي. ځکه مدینه طیبه د نبی کریم علیه السلام په وجه باندې الله ته محبوبه ځمکه ده. او مبارک بیا فرمایي من قال ان تربة ضریحه الشریف ردیه. چا چې دا خبره وکړه چې خاوره د قبر د رسول الله علیه السلام مبارک دا بېخونده او بېکاره ده، یقتلو د دې سړي حکم قتل دی، دا دې ووژلی شي. امام مالک نه تپوس وکړه، هغوی په دې آدابو باندې ښه پوهېده. مدینه منوره کې به یې پڼې نه شپو کولې، پهلو چا ګرځېده. هارون الرشید ورته اوښان راولېږل، وایي دا ستا سورلۍ دپاره دي، دا بهترین پیزار دي، دا ستا هدیه ده، دا شپو کوه. ما ته چا پیغام راوړی چې امام مالک رحمت الله علیه خیاب له ګرځي مدینه منوره کې. مبارک فرمایي د رسول الله علیه السلام ښار دی، ادب ما ته اجازت نه راکوي چې مدینه منوره کې پیزار شپو کړم. راشئ د دې اعلامو نه ادب زده کوئ. د دغه نن سبا چې کوم خلک دي او موږ بې ادبۍ طرف ته ترغیبوي، تاسو یقین په خدای وکئ دی د ایمان سره لوبې کوي. مسلمانانو ته ادب ښودل پکار دي. ذات بابرکات د نبی کریم علیه السلام والدین کریمین حضرت عبدالله او بیبي آمنه رضی الله تعالی عنهما دا زموږ د سر تاجونه دي. کومه کپړه چې د نبی کریم علیه السلام د وجود سره نښتې وه، حضرت معالي استعمالي اکمال رجال، تاسو وګورئ الاکمال فی اسماء الرجال د مشکات شریف په آخر کې د معالي اسم پیدا کوي، هغه وصیت کوي وایي زه چې کله مړ شم ما ته دا قمیص د نبي کریم علیه السلام راواغوندئ، دا ازار د نبي کریم علیه السلام راواغوندئ، وادرجوني فی ردایه، په څادر د نبي کریم علیه السلام کې مې راونغاړئ، بیا مې په قبر کې کښېنئ،
وخلو بیني وبین ارحم الراحمین بیا زما معامله د خدای سره ټیک ده د دې په برکت به الله زما تعظیم نه کوي ما ته دا د یو صحابي مبارک عقیده هغه د څادر د پیزار د یزار او د لن شریف دومره ادب کوي او دې د ذات مبارک متعلق داسې خبرې کوي دا خو د ایمان سره خلاف دي دا لوبې دي د ایمان سره عرض مې دا کو دوستانو چې دغسې خلکو نه ځان بچ وساتئ د دې په قدم مځئ دا جومات او دا مسند او دا منبر د دې خلکو عقیده خو به کله هم نه خرابېږي دا زما پوره باور دی ولې دلته حضرت شیخ الاسلام والمسلمین حجت الاسلام حضرت مولانا غلام حضرت غلام صاحب د زړه مینې تاسو ته درکړې دي ستاسو عقیدې بچې ساتلې ده محنت یې در سره کړې یوه مسله تاسو ته بیان کړې او دا ستاسو زړونه د عظمت مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم مبارک نه ډک کړي دي دا به چرې نه خرابېږي خو په دې وخت کې یو فتنه راوچته شوې وه او په دې ورځو کې ډېره ګرمه وه ما هم دپاره د ادا د مسؤلیت یو عامه مسئله د متن د دین نه رانقل کړه چې هغه ادب د نبي کریم علیه السلام دی د هغوی سره تعلق دی د هغوی اثار طیبه دي د هغوی والدین کریمین دي غلطې خبرې غلط نسبتونه په دغه پاکه بارګاه کې ګنجایش نه لري نو دا پیغام عام کوي ټولو ته چې رب کریم دې موږ د بېادبۍ نه وساتي اله العالمین د خپل حبیب د امینه زموږ په زړونو کې قایمه او دایمه ولري بېادبه چې څوک دي الله دې ورته هدایت وکړي او که وړ د هدایت نه اله العالمین دې خپله ورته کافي شي دعا وکړي درود وایي اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى إنك على كل شيء قدير اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أرنا حقائق كل شيء كما هي توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين إله العالمين تقول يا قدر نسيبك دنيك من توفيق طول دورك پروردگار عالم اخبر رضا من تنسيبك زمن وعلى ولي گناہ من كل معاف کی پروردگار عالم ہم تے اتباع اخبر حبیب را نسيبك إله العالمين بیماران تدعو کی اللہ شفاء عاجلہ کامل ورکی رب کریم بی اولاد تصالح اولاد ورکی علاج غربا و فقراء و امداد فرمائی پروردگار عالم زمن گذشتگان زمن حقداران چې کوم دنیا نه دلې ټول د مغفرتو کې ټول د جنتونو ورکې او درجات د حضرت شیخ الاسلام صاحب د حضرت مولانا غلام حضرت غلام صاحب د هغوی د والد ګرامي درجات عالي او متعالي وګرځي د هغوی برکات او فیضات جاري کړي اولادونه په نقش قدم د دې روان کړي علوم نافعه ورته نصیب کړي الهي فهم کامل د دې ټولو ته ورکړي وصلی الله علیه